په اسلام آباد کې د جمعې د لمانځه پر مهال په یوه جومات کې چاودنې مسؤلیت داعش پر غاړه واخیست. خو له دې سره سم د پاکستان د دفاع وزیر خواجه اسف وایي چې بریدګر له افغانستانه راغلی و او د دې برید اړیکې له هند سره هم تړاو لري. कि इस वक्त अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्द जिनकी अफगान हुकूमत जो है पुष्पनाई कर रही है. هغه کسان چې پر جومات یې برید کړی د اسلام او پاکستان دښمنان دي او هغوی له افغانستانه راغلي وو. اوس یې د خبرو او مذاکراتو لاره تړلې ده او موږ به هغوی خپل انجام ته ورسوو. په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي د اسلام آباد په یو جومات کې له وروستۍ خونړۍ برید وروسته د پاکستاني چارواکو په ځانګړي ډول د دغه هېواد د دفاع وزیر څرګندونې غیر مسؤلانه او له حقیقته لرې دي. د یاد وزارت بیان عنایت الله خوارزمي وایي چې د یاد برید افغانستان ته منسوبول هیڅ منطقي او واقعي بنسټ نه لري او دا ډول تورونه د پاکستان امنیتی ناکامۍ نشي پټولی. وزیر دفاع پاکستان طبق روال گذشته و به گونه غیرمسئولانه این رویداد را به افغانستان نسبت داد. مقام‌های پاکستانی در گذشته نیز در پیوند به رویدادهای بلوچستان و سایر حوادث بدون تحقیق و بررسی لازم و با چشمان بسته انگشت اتهام را به سوی افغانستان نشانه گرفتند. بار دیگر تاکید می‌کنیم که چنین اظهاراتی و نسبت دادن اتهام به افغانستان هیچ گونه منطق و اساس ندارد و با این سخنان عجولانه نمی‌توان ناکامی‌های امنیتی را پنهان کرد و نه مشکلات را حل نمود. زما په خیال خو چې دینو د پاکستان کوم ولس ته هغه ستړی دی د خپل د سکیورټي ادارو د ناکامۍ نه او ډیر زر به تاسو ووینئ چې او پاکستان ولس چې دی هغه به د ځکه چې مشران خو نه وي نو ولس به دا غوښتنه شروع کړي چې یاره سکیورټي ادارې داغي مشران دا په تحفظ کې ناکام دي نور ته بیا دا ویل چې دا پلان کې کوي دیګړې دا د پریک دي او په خپل د استعفا ورکړي ځکه چې دا په دې تحفظ ورکولو کې ناکام دي. له دې سره سم په پاکستان کې د شیعه ټولنې یو مخکښ مشر علامه سید احمد اقبال روزوي ادعا کړې چې د ISI ځینې افسران د ترهګرو او تکفیري ډلو د روزنې تر شا لاس لري. تکفیری گروہ کو تم نے پالا دہشت گردوں کو تم نے پالا تاسې ترهګر روزئ تکفیري ډلې روزئ زموږ نسل وژنې ترسره کوئ خو بیا هم موږ ته وایي چې دې ځای ووځه تاسې هېڅ نه شرمېږئ. له دې ټولو سربېره د افغان سولې لپاره د امریکې پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په اسلام آباد کې د تېرې ورځې چاودنه غندلې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. دغه راز د هند بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد کې د تېرې ورځې چاودنه غندلې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. دغه وزارت په یوه خبرپاڼې کې د پاکستان د حکومت هغه څرګندونې بې بنسټه بللې چې ګواکې نوې ډیلي په دې برید کې لاس لري. په خبرپاڼې کې راغلي چې پاکستان خپلو کورنیو ستونزو ته د رسېدنې پر ځای د دې ستونزو پړه پر نورو اچوي. دا څرګندونې وروسته له هغې خپرې شوې چې په اسلام آباد کې د جمعې د لمانځه پر مهال په یو جومات کې چاودنه وشوه چې له امله یې شاوخوا 110 تنه وژل شوي او له 170 زیات نور ټپیان دي.